السلام علیکم مینوالو، راغلی یو نن مو کلیوال شاعر میندلی ده او موږ مقصد دا ده چې هغه خلک تاسو سره مخاطب کو، هغه شاعران تاسو سره مخاطب کو چې هغه په سوشل میډیا باندې ډیر کم راځي چې مصروفیاتو له وجې نه. نن موږ سره موجود ده مطیع الله بیزار مروته. انشاءالله دی به خپله شاعري تاسو ته ډالۍ کوي او تاسو به خوند ونه اخلو. مطیع الله شروعات کوو د درې شعرو نه. ورته وایي چې مې د سوي ژوند له غمه د هجران وباسي، چې مې د سوي ژوند له غمه د هجران وباسي، داسې څوک شته دي چې له ما زړه نه جانان وباسي، او داسې لیکوال شته چې په ما باندې تفسیر ولیکي، داسې لیکوال شته چې په ما باندې تفسیر ولیکي چې عکاسي مې د نیمګړي ژوند خفګان وباسي. او دا شعر چې عجز انسان یم جواب مزاحمت نه کوم، عجز انسان یم جواب مزاحمت نه کوم، که زوروره هر څومره لاس مې تر ګریوان وباسي. یو ځل بیا د دوی شکریا ادا کوم، ډېره مننه کوم چې موږ ته یې غوندې دومره وخت راوباسه، ډېره مننه کوم. یو څو شعرونه وایم چې یو پښتون وطن کې سرې لمبې بلیږي، یو پښتون وطن کې سرې لمبې بلیږي، نور په ټول وطن کې امن کراري ده، او له خپل کور څخه بهر وتلی نه شو، له خپل کور څخه بهر وتلی نه شو، نه پوهېږو دغه څنګه ازادي ده. له خپل کور څخه بهر وتلی نه شو، نه پوهېږو دغه څنګه ازادي ده. ای ملګرو له یو بل څخه ځارېږئ، ای ملګرو له یو بل څخه ځارېږئ، چې ځي تېرېږي د څو ورځو زندګي ده، او څوک چې یو ساعت ډوډۍ لره ترسېږي، څوک یو ساعت ډوډۍ لره ترسېږي، ربه چاله دې ورکړې باچایي ده. او بې ازار که درته هر څو سوال منت کړم، تا له هغه شان نیولې بېروخي ده. بې ازار که درته هر څو سوال منت کړم، تا له هغه شان نیولې بېروخي ده.